خو سلامونه او نیکه هیلو مارکلی کومه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست ولې ستاسو همیشه د سټریس یا هم فشار احساس کوئ جواب یې ډېر ساده ده ځکه ستاسو همیشه هڅه کوئ چې هر څه کنټرول کړئ نن ورځ غواړم ستاسو سره د دوو شیانو په اړه باندې خبرې وکړم اول هغه څه چې موږ ستاسې هغه کنټرولوی سو دوم هغه څه چې هغه موږ ستاسې نسو کنټرولوی نو اول راځو دې ته چې څه شی زموږ ستاسې په کنټرول کې دي اول څه زموږ ستاسې کړنې زموږ ستاسې په کنټرول کې دي یعنی په دې معنی څه چې موږ کوو هغه زموږ په کنټرول کې دي که چیرې موږ ستاسې مثبت کارونه وکړو مثبتې کړنې ترسره کړو نو تر ډېره حده پورې به نتیجه هم مثبته وي نو باید موږ ستاسې خپلو کړنو ته پام وکړو او تمرکز په یو باندې وکړو دوم چې دی زموږ ستاسې افورټ یا هم کوشش یا هم هڅه دغه زموږ ستاسې په کنټرول کې ده یعنی که موږ ستاسې وغواړو چې هڅه وکړو کوشش وکړو کوی سو او په دغو باندې موږ ستاسې په مکمل ډول سره کنټرول لرو بس ده تاټس یا هم فکرونه زموږ ستاسې فکرونه زموږ ستاسې ذهنیت زموږ ستاسې په کنټرول کې ده که وغواړو چې مثبت فکر وکړو نو مثبت فکر کولی سو مثلا اټیټیوډ زموږ ستاسې برخورد دغه زموږ ستاسې په کنټرول کې ده چې څه رقم او په څه ډول برخورد وکړو څه رقم چلند وکړو داسې ده زموږ ستاسې په کنټرول کې ده ډیسپلین یا هم منظم اوسېدل دغسې دی زموږ ستاسې په کنټرول کې ده یعنی که چیرې غواړو چې په منظم ډول سره واوسو په منظم ډول سره خپل کارونه وکړو نو دغسې ده زموږ ستاسې په کنټرول کې ده او ریسپانس یا هم ځواب یعنی کله چې موږ ستاسې له یو بدې پیښې سره مخامخ سو هغو ته څه رقم ځواب یایو څه رقم د هغو په وړاندې عکس العمل ښیو چې دغه شیان زموږ ستاسې په کنټرول کې دي کله چې زموږ ستاسې تمرکز په هغو شیانو باندې چې هغه زموږ ستاسې په کنټرول کې نو په نتیجه کې موږ ستاسې ډېر د سکون احساس کوو او په نتیجه کې موږ ستاسې رشد یا هم پرمختګ کوو او په ځان باندې زموږ ستاسې باور ډېرېږي نو باید موږ ستاسې همیشه په هغو شیانو باندې تمرکز وکړو چې هغه زموږ ستاسې په کنټرول کې دي که چیرې په دغو شیانو باندې موږ ستاسې تمرکز وکړو نو نتیجه کې به موږ ستاسې ډېر ذهني سکون ولرو پرمختګ به وکړو او په ځان باندې به باور او اعتماد زیات سي اوس راځو دې ته هغه شیان چې موږ ستاسې کنټرول کې نه دي اول څه ده تیر یعنی تیر وخت یا د تیر وخت غلطیانې چې دي دا زموږ ستاسې کنټرول کې نه دي که هر څومره موږ ستاسې په هغو باندې فکر وکړو دغسې ده زموږ ستاسې له کنټرول څخه وتلي او تیر نسو تغیر کوی یوازې دومره کوی سو چې له تیرو تیروتنو څخه درس واخلو نو موږ ستاسې باید په تیرو غلطیانو باندې ډېر فکر ونه کړو د نورو خلکو نظریات دغسې دي زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي چې نور خلک زموږ ستاسې په اړه باندې څه نظر لري زموږ ستاسې په اړه باندې څه فکر کوي هر رقم چې نظر لري هر رقم چې زموږ ستاسې په اړه باندې فکر کوي هغه د دوی کار ده که چیرې موږ ستاسې همیشه په دې فکر کې چې نور خلک به د موږ په اړه باندې څه رقم فکر کوي څه رقم نظر به لري او دا هڅه کوو چې د هغو فکر او نظر تغیر کو نو دا تر ډېره حده پورې موږ نسو کوی دا زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي بل چې دا د نورو خلکو کړنې یعنی نور خلک کوم کارونه کوي یعنی تر ډېره حده پورې هغه موږ ستاسې نسو کنټرولوی هغه زموږ ستاسې له کنټرول څخه وتلی دي که چیرې په دې فکر کې یو چې پلانکی باید دغه کار وکړي په داسې ډول باندې وکړي نو دا زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي ځکه هر څوک خپل کارونه کوي او اکثره وخت موږ ستاسې په هغو باندې کنټرول نه لرو او بل څه د آینده یا هم راتلونکی د دغو په اړه باندې موږ ستاسې کنټرول نه لرو یعنې د آینده په اړه باندې موږ ستاسې پیشبیني نسو کوی نو دا هغه شیان دي چې دغه زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي نو په دغو شیانو باندې موږ ستاسې باید تمرکز ونه کړو ځکه دا شیان چې دي زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي دا زموږ له کنټروله وتلی دي که چیرې موږ ستاسې په دغو شیانو باندې تمرکز وکړو چې هغه زموږ ستاسې په کنټرول کې نه دي نو په نتیجه کې به موږ ستاسې همیشه د سټریس یا هم د فشار احساس کوو همیشه به
د ویرې احساس کوو او همیشه به د خفګان احساس کوو. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د سکون احساس وکړئ، په خپل ژوند کې پرمختګ وکړئ او په ځان باندې باور اعتماد زیات سي، نو خالص تمرکز په هغو شیانو باندې وکړئ چې هغه ستاسو په کنټرول کې دي. په هغو باندې تمرکز وکړئ، په هغو باندې کار وکړئ، نو ستاسو به په نتیجه کې سکون لاسته راوړئ، خوشحالي به لاسته راوړئ، په ځان باور به هم زیات سي او پرمختګ به وکړئ. خو که خدای نخواسته ستاسو تمرکز په هغو شیانو باندې چې هغه ستاسو په کنټرول کې نه دي او ستاسو همیشه په هغو باندې فکر کوئ، نو ستاسې به همیشه خفه یې، همیشه به د فشار احساس کوئ او همیشه به د ویرې احساس کوئ. نو همیشه کوشش وکړئ چې په هغو شیانو باندې تمرکز وکړئ چې هغه ستاسو په کنټرول کې دي.